بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله د تیرو درسونو په دوام چې موږ دویم څپرکی یا فصل په مطالعه که نن درس کې غواړم د هغه څپرکي لنډیز یا خلاصه تاسو ته تشریح کړم چې کوم مشکل یا ستونزه ستاسې وي هغه حل شي. نو د 12م ټولګي د کیمیا مضمون دویم فصل لنډیز د دې نه پیل کوو چې موږ د مرکباتو د پیژندلو لپاره سمبولونه او فورمولونه لرو. لکه څرنګه چې په جدول کې د عناصرو پیژندلو لپاره سمبول لرو، نو د مرکباتو د پیژندلو لپاره هم موږ فورمول لرو چې بیا فورمولونه په څو ډولو باندې ویشل شوي چې مالیکولي فورمول دی، ساده یا تجربي فورمول دی، جوړښتیز فورمول دی، هندسي یا فضایي شکل د فورمولونو دی چې هر یو په جلا جلا ډول تاسو ته تشریح کوم. مالیکولي فورمول موږ ویلی شو چې د عناصرو د سمبولونو د مجموعې څخه لاسته راځي او په کوم نسبت چې دغه عناصر سره یوځای کیږي مرکب جوړوي، د عناصرو تعداد او د سمبولونو ښودنه کوي مالیکولي فورمول. د مثال په ډول مثلا که زه داسې یو مرکب ولرم نایتریک اسید، دا یو مالیکولي فورمول دی چې دا موږ ته ښیي چې د هایدروجن، نایتروجن او اکسیجن څخه دغه مرکب جوړ شوی دی، خو دلته د نسبتونو تعداد یې هم چې د هایدروجن یو دی، نایتروجن یو دی او اکسیجن 3 اتمه دی. دغه 3 د استیکیومتري ضریب په نام یادیږي چې هغه د اتمونو نسبت یا تعداد په یو فورمول کې ښیي. بل فورمول موږ ساده یا تجربي فورمول درلوده چې دا د لابراتوار کې د تجربې یا تجزیې په واسطه لاسته راتلو. نو د دې مشخصات څو چې موږ ته یې ښودل د عناصر چې سمبولونه دي او بل د اتمونو تعداد چې په اعدادو ښودل کېده. یعنې موږ په دې وپوهېدلو چې مرکب فورمول د دوه برخو څخه جوړیږي چې یو سمبول دی چې په حروف ښودل کېږي او بل اعداد دی چې هغه نسبت ښیي، هغه نسبت چې د استیکیومتري په واسطه لاسته راځي. بل موږ جوړښتیز فورمول ویل چې جوړښتیز فورمول کې موږ د مرکب په ډېرې خاصیتونو باندې پوه شو چې کله جوړښتیز فورمول مو ورته ولوسته یا ومولیده، دغه مالیکولونو اتصال، کوم رابطې چې جوړې کړې وې او فزیکي او کیمیاوي خاصیتونه چې دوی توپیر درلوده، نو موږ هغه تشریح کړه. د مثال په ډول چې هغه موږ C2H5O یا ایتایل الکول کې او د دای میتایل ایتر کې چې موږ مثال کار کړی و، که چیرې موږ ولیکو C2H5O دا ایتایل الکول دی یا ایتانول دی او C2H5O دای میتایل ایتر دی. دا موږ ته مالیکولي فورمول فقط ښیي چې د کوم عناصرو څخه دغه مرکب جوړ شوی او په کومو نسبتونو سره، یعنی په کوم تعداد اتمونه سره یوځای شوي دي دغه مرکب یې جوړ کړی. خو مشرع یا جوړښتیز فورمول چې دی هغه موږ ته د دغو اتمونو د روابطو څرنګوالی ښیي، کیمیاوي یا فزیکي خواص یې هم تشریح کیږي. د مثال په ډول که چیرې زه د ایتایل الکول یا د ایتانول مشرع فورمول ولیکمه، تاسې پوهېږئ چې کاربن د کاربن سره یوه ګونې اړیکه لري، بله اړیکه د اکسیجن سره ده. اکسیجن د اوکتیت پوره کولو لپاره یوه اړیکه د هایدروجن سره جوړوي، بله اړیکه د هایدروجن سره، بل کاربن د 3 هایدروجنونو سره او دویم کاربن چې دی دا د 2 هایدروجنونو سره اړیکې جوړوي. یوه اړیکه د کاربن ترمنځ ده او یوه اړیکه د کاربن او اکسیجن ترمنځ.
دی جوړښتیز فورمول دی چې دا 78 سانتیګریډ درجو کې په ایشیدو راځي. ایتایل الکول دی او ایتایل الکول نشه کوونکی دی او په صنعت کې د محلل په حیث یعنی حل کوونکې مادې په حیث استفاده ځینې کیږي او د میکروب وژنې لپاره هم د دې مرکب څخه ګټه اخیستل کیږي. بل مرکب چې مالیکولي فورمول یې د ایتایل الکول فورمول سره مشابه وه هغه د دای میتایل ایتر جوړښتیز فورمول دی. تاسې ګورئ چې کاربن ترمنځ اړیکه نشته، فقط د کاربن او اکسیجن ترمنځ اړیکه ده چې دغه اړیکه هم د دوی ترمنځ ډیر توپیر راوستلی دی چې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه نشته او دلته د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ده. اکسیجن یو طرف ده مرکب کې ځای نیولی چې دغه مرکب کیدای شي قطبي وي یعنی هایدروجني اړیکه ټینګه کړي د اکسیجن په شتون کې، خو دغه مرکب بیا یې نشي کولی په دې چې دواړه طرفې کاربنونه شته او اکتید یې هم پوره دی. دا مرکب دای میتایل ایتر دی چې بېهوښه کوونکي بېهوشي دوا په حیث ځینې وخت ځینې کار اخیستل کېده او بیا اوس په د یخچالونو کې د دې ګاز څخه استفاده کوي په یخچالونو کې او طبابت کې د بېهوشۍ دوا په حیث کار اخیستل کېده. یعنې موږ ته د جوړښتیزو فورمولونو ګټه دا وه چې موږ دوه مرکبه چې مالیکولي فورمولونه یو شانته وو او موږ وکولی شول چې د هغوی جوړښتیز فورمولونو په واسطه د هغوی خاصیت وپېژنو. بل دغه د میتایل ایتر منفي 43 درجو کې په ایشیدو راځي. منفي یعنې د 0 نه 43 درجې ټیټ په ایشیدو راځي. دا یو ګاز دی او دا یو مایع ده. دا یې فزیکي او کیمیاوي خاصیت د جوړښتیز فورمولونو ګټه. د جوړښتیز فورمولونو د ښه تشریح کولو لپاره هغه اتومونه چې 2 الکتروني ساحې درلودلې، 3 الکتروني ساحې درلودلې، 4 الکتروني ساحې درلودلې چې هر یو موږ مکمل تشریح کړل. کوم مالیکولونو یا کوم مرکباتو چې خطي شکل درلوده، هندسي شکل خطي وه، د هغه 2 الکتروني ساحې درلودلې چې موږ کاربن دای اکساید مثال ورکړی وه چې کاربن په مرکز او اکسیجن دوه طرف کې موقعیت لري. دغه زاویه 180 درجې ده او کوم هایبریدیشن چې دوی جوړ کړی دی اس پی هایبرید دی. په همدې ډول موږ درې کوم مرکبات فورمولونه چې 3 الکتروني ساحې لري، تاسې ګورئ دلته الکتروني ساحه دلته ده او د اکسیجن 6 الکترونونه دي، دغه الکتروني ساحه ده، یوه ساحه دوه ساحه. او کوم عناصر چې 3 الکتروني ساحې لري، مثلا سلفر ترای اکساید و چې موږ مثال ورکړی و، سلفر په مرکز کې د اکسیجن سره دوه ګونې اړیکې لري. دغه الکترونونه چې دي د په خط هم ښودل کېږي، یعنې دلته د اکسیجنونو الکترونونه چې دي یوه ساحه دوه ساحه 3 ساحې جوړې کړي. دغه هندسي شکل یا فضایي شکل مثلث دی، یعنې مثلثي شکل لري، دریزولي شکل لري. د دوی ترمنځ زاویه هم ښودل شوې وه. د دوی کوم هایبرید چې جوړوي هغه اس پی 2 دی، اس پی 2 دی، یعنې یو اوربیتال د اس، دوه اوربیتاله د پی تداخل کوي، اس پی هایبرید جوړوي. او کوم چې 4 الکتروني ساحې درلودلې، موږ د امونیم کې مثال ورکړی و.
چې امونیم په مرکز کې درې طرفه هایدروجن و دغه شکل چې دی د تتراهایدرال شکل دی. په میتان کې هم دا تشریح شوی و. کاربن تتراکلوراید، کاربن تترافلوراید کې هم د دوی ترمنځ چې کوم زاویه وه 1.9 درجې 1.9.5 درجې وه او کوم هایبریدیشن چې جوړ کړی و sp3 هایبریدیشن وه. په همدې ترتیب موږ د جوړښتیزو فورمولونو باندې پوه شو. موږ ته یې ډېر څه وپېژندل او ډېر کارونه یې زموږ اسانه کړل. یعنې موږ د جوړښتیز فورمولونو په واسطه د مرکباتو خاصیت، د رابطو د اړیکو څرنګوالی، یوه ګونې دوه ګونې کوم عنصر د څو عناصرو نورو سره اړیکې جوړوي، په دې بخش باندې موږ پوه شو. بل بخش چې په دې درس کې موږ تشریح کړ هغه د ایزومیري بخش وه. ایزولوګ او هومولوګ مو تشریح کړي وو. موږ د ایزومیري کې تعریف ورکړی و چې هغه عناصر چې مالیکولي فرمول یې یو شان او جوړښتیز فرمول یې سره توپیر ولري د ایزومیر په نامه یادیږي. او کوم سلسله کې چې د یو مرکب د دویم مرکب ترمنځ توپیر CH2 په اندازه وي نو هغه د هومولوګ په ویلی شو ورته هغې سلسلې ته. او کوم عناصر کوم مرکبات چې د کاربونونو تعداد سره مساوي وي موږ هغې ته د ایزولوګ نوم ورکړی و. مثالونه کار کړی و. مثلا موږ C2H6 چې ایتان دی، C2H4 ایتلین دی او C2H2 اسیتلین دی. که چیرې بل مرکب یې هم ولیکم د CH2 په اندازه کې زه د سره جمع کړم، یعنی CH2 ورسره جمع کړم، C3 کېږي، H 8 کېږي، یعنی د دوی ترمنځ د CH2 په اندازه توپیر وه. نو دغه یو بل سره هومولوګ دي. د C3H6 او C3H4 یعنی موږ د کوم سلسله کې چې د CH2 په اندازه توپیر وه هغه ته هم شی ویلي وو، هومولوګ مو ویلی وه. یعنی دوی ترمنځ دغه سلسله چې ده هومولوګ ده. او کوم توپیر چې د کاربونونو تعداد کې وه، یعنی کاربونونو تعداد چې په هر سلسله کې په هر مرکب کې چې مساوي وي هغه ته موږ څه ویلي وو، ایزولوګ مو ویلي وو. یعنی تاسې وینئ چې د کاربن په ایتان کې د کاربن تعداد 2 دی، په ایتلین کې د کاربن تعداد 2 دی او د اسیتلین کې هم یا ایتاین کې هم د کاربن تعداد 2 دی. دغه تعداد مساوي دي نو دته ایزولوګ وایي. او د دوی ترمنځ چې کوم توپیر د CH2 په اندازه دی، CH2 په اندازه، دغه توپیر د هومولوګ په نامه یادیږي. تاسې وینئ د الکان په سلسله کې هم د CH2 په اندازه توپیر دی، د الکین په سلسله کې هم CH2 په اندازه توپیر دی او د الکانینو په سلسله کې هم د CH2 په اندازه توپیر دی. نو دغه توپیر ته هومولوګ وایي. د دې درس نه مو خدای دې کړي چې څه زده کړي وي. ستاسې کورنۍ دندې لپاره د دویم څپرکي کې هغه تمرین چې 4 ځوابه او تشریحي پوښتنې دي ستاسې کورنۍ دنده ده هغه حل کړئ. تر بیا مو په الله سپارم.
کامیاب او سوکاله اوسئ.